هغه ولسونه چې په جبر او ظلم ترې ازادي اخیستل شوې وه، د بشرپالو بشر ضد کړنې، ځپل شوي هیوادوال او دردمنې کیسې، د ظلم او جنایت پر وړاندې رښتینې مبارزه، امریکایي اشغال چې 2 لسیزې یې دوام درلود، هیواد کې د ظلم، وحشت او جنایت زرګونه داستانونه تر شا پرېښودل. د امریکایي اشغال پر مهال ګڼ شمېر بې ګناه افغانان شهیدان شول، ډول ډول کړاوونه یې ولیدل، په زندانونو کې داسې شکنجه شول چې د سختو ټپونو او دردونو له کبله یې ساه ورکړه. موږ د یوې ملي رسنۍ په توګه د اشغال پر مهال پر کړېدلو هیوادوالو ترسره شوي جنایتونه د مستند په ډول افغانانو او نړیوالو ته وړاندې کوو. په همدې موخه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار د نیازیو کلا سیمې ته ځو. په مرمیو سوري شوي دیوالونه د دې سیمې اوسیدونکو ته د تیر 20 کلن اشغال او ناورین له دردونو ډکې صحنې وریادوي. شپه پخه شوې وه. د امریکایي الوتکو بمونو د نیازیو کلا اوسیدونکي د خوب له خواږه بستره راپاڅول. په ټوله سیمه د ویرې او وحشت جال وغوړېد. ان حیواناتو هم د انسانانو له ویرې ساه نشوای اخیستلی. ښځو او ماشومانو د آه او فریاد کرکې اوچتې کړې. په نیمه شپه کې کربلا جوړه شوه. د ښځو، ماشومانو، سپین ږیرو او ځوانانو په شمول شاوخوا 150 تنه شهیدان او ټپیان شول. په دې پیښه اوس کلونه تیر شوي، خو په یادولو سره یې لا هم د عیني شاهدانو له سترګو اوښکې بهیږي او ستوني یې له بغض څخه ډکېږي. او په سترګو لیدلي د امریکایي اشغالګرو جنایتونه د خپل ژوند تر ټولو سختې شیبې یادوي. تقریبا د شپې 2 بجې شاوخوا کې 3 بجې وې، دلته بمبار شو، ډېر بدل و، ټول قیامت و، په ټول ولس قیامت و، بل شی نه و. وایي دلته چې بمونه پسې واچول، نو په سهار چې څه کړم دغه ولي سړی زه ومه چې دې ته راورسېدم، داسې غوښې پرتې وې که نه چې هېڅ اندازه نه وه، د وړو د ماشومان د ټولو داسې حرکت ته الله ټول چې ګوره دا ورته تک سپین د ګیا نه کښېنه کېږي، ونه نه کښېنه کېږي. وی وایي هو د نصارو داسې بمبارونه وکړي، ظلمونه وکړي چې هېڅ په تاریخ کې به دغسې نه شوي. ډېره دې نه سخته سانامل ځای نه وه. دغه حقیقت خبره په 2 لاسو مې قسم ده چې ما غوښې راټولولې، وایي او دې ته قبر ته به وړې که نه په 2 لاسو مې راټولول. دې نه لویه سانه نشته، د چا ویرېږي په ټولو باندې قیامت. اوس ثابت تکلیفونه چې پیدا شي پیدا کېږي، دا ربه زموږ کلي کور کې راسه د په شي پیدا ټولو دغو جنجالونه دغه نه پیدا کېږي. د چا بیخي ولاکه نه مازغه کار اوس کېږي، ډېرو د خفګانونو له لاسه هغه ثانیې اوس هم دې مضغوط کېږي. شخصا د ما په هغه کې دې ګوره چې هغه ځانونه ورته رارسول، نور اقربانو کله ویرېږي. دلته د چا خور، د چا ورونه، د چا تر زمانو منډې راولي. کوم خلک چې له هغې چې راغلي وو هغه هم ټول شهیدان شول. دومره غمجن وم چې اوس نو به دا سترګو کې له بمبارۍ څخه 2 ورځې وروسته هم خلکو د خپلو عزیزانو د وجود ټوټه شوي برخې چې په امریکایي بمونو الوزول شوي وې لټولې. داسې بمبار شوی و، داسې مړي، داسې غوښې پرتې وې چې والله که د بیخي طاقت نه ورته کېده، داسې بمبار شوی و. دومره بمونه یې اچولي وو چې ولا 50 متره خو یې خالي زوروالی و. دې منطقې چې خالي دا د بم زوروالی چې کته یې بیخ به یې نه ښکارېده، داسې بمبار یې کړی و. او مړي دې لیدلي وای، خلک دې لیدلي وای، زنانه دې لیدلي وای. والله چې دومره یې ماشومانو پښې مې په خپل لاس باندې راټولې کړي دي، بیا هم په بوجۍ کې اچولي دي، بیا هم ګډې وډې په هدیره کې خښې کړي دي. نو دلته یوه صحنه تېره شوې ده چې په ژوند به هم چېرته نه وي تېره شوې. د شپې تقریبا 1 بجه و، بمبار و، زه بم یې واچوه، بیا زه راویښ شوم. بیا چې 2 بم یې واچوه، زه دې کټ لاندې ننوتم که نه. بیا چې وروسته راووتلو دلته دا مې تره زوی کور ده، دلته چې راغلم هغه ورغلو، دې تره زوی مو خاورو لاندې و، هغه بغارې ویل، وایي ما وباسه هغه هم چې راکش کړه، وایي به مې کش کړه، ورونه مې مات دي. بس بیا ته یې ځاله وړالو ایسته، یې بله پسې وړالو، بیا تره مو هم راسره وه، تره مې بېرته راوکړه، وایي تره مې نه صبرېږي، او راشه مې راکاږه. چې تره مې راغی بېرته دواري بل به ماچوه، ټولو بله وخته. بیا مې ګېجې ته ولاړم، زه پلار مو نیم کور هم کوز و، دا
خپلوان مو مخیل مو خپل باغاني فرم کسانو هلته راغلو کومک ته هغه هم ټول شهیدان کړو ورونه مې ورېندار خپل کور ټول مې هلته شهیدان شو دغه یو تر زمیندار راته پاتې بله مې ورور پاتې ټول کور له پلوه وخت د نیازیو کلا اوسیدونکو د دغې مرګونې پیښې غم لا نه و هېر کړی چې امریکایي ظالم پوځ د ګردیز ښار د شیخانو کلي کې د عامو خلکو په کور بمونه راوغورځول. د دې ړندې بمبارۍ له امله د یوې کورنۍ 6 تنه شهیدان او د ښځو او ماشومانو په ګډون 4 تنه سخت ټپیان شول. واقعا ها اولاد ماست خب بعضی از طرف خدا باشه مقرر بود باعث نمود یک تنها خودش ماندگاه کلش شهید کل یه چیزی که بودن زمین اشاره شهید شدم دختر کاکام جوان دختر بود شهید شد از ما بسیار از سونه کاکام پایش قطع است از خوراکای ما 2 پایش قطع است کدی کاکای ما 6 بودیم که تیاره امریکایی بمبارد کرد یک بم در خانه خورد ما پایان شدیم چخشو برخ از کل ما پایان شدیم خود در حال قلاوالام مردم کل جمع شد بیادر دیگه شما دو خانه که سرا خورده بود در اونجا خورد از ما جمله بیادر 6 شهید داشتیم 3-4 زخمی داشتیم پای دست و ایناشون قطع دیگه ما از بالا آمدیم در اینجا که ما گفتیم اونجا زرق مندانی است دیگه در اینجا رسیدیم بیادر در اینجا یک واقعه بر ما رسید چی بگویم دیگه زیاد اون مسکین مسافر بود اما اینجا یک ماهش هم پوله نشد ای که خود زخمی بیادر در خانه افتاده بود دکتر پیدا نمیشه امی کوچ ما پایش قطع شده بیادر 3-4 دفعه ما در وزیر اکبر خان پایش قطع شد. د دغو وحشتونو او خونړیو پیښو پر دوام پکتیا ولایت کې د بهرنیو یرغلګرو له لوري د ترسره شویو وحشتونو د مستند کولو لپاره دا ځل د روحاني بابا ولسوالۍ ته ورځو. ښوونځي، مدرسې او حتی جوماتونه د بهرنیو یرغلګرو له زیانه په امان نه وو. په یوه چاپه موږ ولوېدله د شپې په دې چاپه کې دی زخمي سو په دویمه چاپه کې په موږ باندې چې ورلوېدل دا چاپه د ورګونه راغلی دا چاپه په شل باندې 12 بجې په موږ باندې ولوېده ان تر 1:30 بجې پورې دې هغه کاوه دلته یې موږ چې ونیولو ټول په کور کې ورور مې و زوی مې و بل زوی مې و لمسی مې و دی و دی په زخمي حالات کې و په سایکل کې به موږ ګرځاوه تداوی به م کوله پې د تداوي له وجې نه دوی چې راغله په موږ چې چاپه ولوېدله موږ یې ټول نر و ښځې دغه پیټک ته راوستو لاسونه یې راوتړل 2 هغه له موږ سره وو پوځیان یو هلته ناست و یو دلته نو دغو سره مخابرې په وخت کې ویل دوی سره هدایت و امریکایان دلته ورته ولاړو داسې کوم وخت شل باندې 12 بجې په موږ چاپه سوه په شل باندې 1 بجې دی وویست دی له موږ نه جلا ویل دغه سره د موږ کار ده دی چې موږ نه جلا کړه موږ په 1:30 بېرته چې دی له راغی ویویست موږ ډزونه واورېدل بېرته چې په 3 بجې کېدې 3 بجې باندې دوی راغله هلیکوپټر ورته راغله هلیکوپټر جګ کړو موږ ته یې منتها دا وویلې چې تاسې به راوځئ نه تر 5 بجو ځکه چې دلته تیارې ګرځي په تاسې باندې بمبار کېږي دا محصل و د محصلې له وجې نه دی وویست داسې راغلو موږ په 3 بجې 3:30 بجې چې موږ راووتلو چې ولاړو کور ته وم کوت نارې په نارو کې دی موږ پیدا نه کړ په یوه کوټه کې ویستلی و په دې کوټه کې دی شهید و په شهادت باندې رسولی و نو ډېر په سختي او د تګ نه وتلی و مسلمان باندې به دغسې حالت نه وي تېر سوی لکه په موږ باندې چې دی د شپې په 11 بجې دوی هلیکوپټر کته کړو شاوخوا یې په موږ باندې دا شاوخوا منطقه یې ټوله نیولې وه په دې ونو کې ناست وو دلته ولاړو په دغو زړه کلا چې موږ په یغه باندې ولاړو دلته زه چې ورته راووتم د شپې ما ته ویلې چې ته هغه وخت راځه منور هغه تیارو هغه یې راواچاوه بتۍ هغه بتۍ باندې زه ولاړم دا نور ټول سره راټول کړو یو ځای کړو دلته یې راوړو دومره سخت حالات بیخي ما په دا ژوند کې چې د ما څومره تقریبا 50 کاله عمر د ما د دومره سختي او تکلیف ما ولګ
زما وراره دا ثناء الله نومیږي له 11 صنف نه 12 صنف ته کامیاب سو 12 صنف ته لا شروع نو څرمنې کې دی غریبي وویست چاپه وه د امریکایانو په چاپه کې دلته وویست ډېر سخت شدید حالات کې و دی زخمي و ورې حساب پرې کړی و دغه د موږ د سړک خواته و یو کلي خواته دلته ویستلی و بیا په ګهیځ کې امریکایان ټول دلته موجود یا ولاړ وو نو دغه چاپه چې وه دا چاپه کور په کور باندې په موږ باندې به داسې وخت هم و چې د ورځې به 3 وارې هم په موږ چاپه وه 4 وارې به هم وه یقین درته یم چې ګهیځ به موږ لمانځه ته تلو دوی به دلته دروازې تر مخ ولاړ په موږ باندې به دا چاپې و دا غریب شهادت ورساوه داسې حالات ته یې رسولی و چې سر یې ځینې پرې کړی دا تیارې دا بمبار دا امریکایان دلته د شپې چپه راغله چپه یې واچوله په پولو کې کېناستل د خلکو پتلونه یې خراب کړل بیا راغلل د کې د دغو کور نه یې هغه تاو کړو د کې یې والوځول دا کورونه دا ډېر خلک یې خورن وځورول وینیول ویې ویل تا داسې وخت باندې تېر شو قسم په خدای دا ټول واړه خورن ذوب شول د دغو هغه نه د دغو ډارو وحشیت نه داسې حالونه باندې راغلل چې موږ کله سمه نه شوه خوړلی زه با کور دي مرګ هلته پرېوتلم د ډاره هلته یوه شپانه ته مې وویل چې ته ما ته ځای راکړه زه به دا نن شپه درته تېره کړم قسم ده که یوه شپانه پرېښولم دلته به دا کاله کې ورینې نستلي وو آخر لاړم په یوه جومات کې پرېوتلم هغه داسې ډارمن چې دا ټوله شپه مې سترګې نه دي وروړې چې اوس به هلیکوپټرې رسي اوس به بالا رسي زده پیره دلته د ښوونځي د یو زده کوونکي چې د خپلو ارمانونو پوره کېدو لپاره یې زده کړې کولې او د امریکایي ظالم پوځ لخوا یې ارمانونه له خاورو سره خاورې شول. دغه تنکی زده کوونکی د امریکایانو په شپنۍ چاپه کې له کوره رایستل کیږي، لومړی سخت ټپي او بیا په ډېره بېرحمۍ سره په شهادت رسیږي. کورنۍ یې په نمجنو سترګو او ډکو زړونو د نوموړي د ارمانونو جنازه اخلي. نو د موږ داسې ژوند تېر سو چې موږ نه قرار آرام ډوډۍ خوړلې نه م آرام سبق ویلی ده. د دغه مکتب دومره شاهدان وسو چې حساب یې نه کېږي. متعلمین وو دوه متعلمین دوه واړه متعلمین داسې دی وړکو ته ګور داسې دواړه په مین ورونه وخاته دواړه په هغې شهیدان سو. د امریکایي اشغال پر مهال په ټول هېواد کې داسې سیمه نشته چې د امریکا لخوا د شویو جنایتونو نښې دې پکې نه وي پاتې. د دې هېواد هر وګړی د دغو جنایتونو څخه د ژوند ترخې خاطرې لري. د امریکا او متحدینو لخوا په ټول افغانستان کې داسې جنایت ترسره شوي چې د توجیه لپاره یې هیڅ پاتې نه دي چې د افغانستان خلک دې دا جنایتونه هیر کړي. دا کور چې ولنګېده د شپې 12 بجې به وې کلي 1 بجې به دغه ټیم کې راغله په هلیکاپټرو کې اتکته سو دروازه یې واولځوله موږ ویده وو وروره چې دروازه یې واولځوله راننوته چې موږ وایستلو یې کور ته هلته به بل کور ده کوټې ټول یې بمبار کړي سامان او 3 هغه وو د موټرسایکل هغه یې وسو وروره قرآن شریفونه یې راخیستي وو وروره که د هغه یې په بکس کې ایښي ورته یې توت لاندې ایښي مال یې د دغو سترګو نه ویوست هغه یې وروره زړې کله کې ایسار کړ پوه شوې اتې دغه کوټې بمبار کړې اتې ولاړ. په زرګونو عام افغانان یې شهیدان، ټپیان، معیوب او ډېرې میندې او خویندې بورې بې وروره او بې پلاره شوې چې تر اوسه د خپلو عزیزانو د بېلتانه تور داغونه په زړونو ګرځوي. په دې علاقه کې دغه ماشومان چې اوس یې داسې مکتب نه رارخصت سو منګه د سره مونې نه وو لنډه دا داسې نه دي نر نه دي ښځې نه دي غټ نه دي واړه دومره مشکلات دا کورونه چې وران کړي دي ویستلي دي دغه شیانو کې د شهیدانو زخمیانو منډې ترړې وې لوږې تندې اخو پرېږده خو د سر خطرې وې ملګرو چې د مجاهدینو مخامخ د مقابلې توان نه لرو او دوی سره مقابله جګړه نه سولی کولی دوی له ملت نه زور اخیست د ملت نه زور داسې اخیست په دې ملت باندې به د شپې چاپنۍ عملیات کول بریدونه به پې باندې کول هوانونه یې پې باندې ویستل د هلیکاپټر او د ډرون لخوا یې بریدونه پې باندې کول داسې کورونه ستاسې موږ 15 شهیدان د یو کور نه لرو
داسې پیښه دلته سوې داسې یو وخت کې که یوه صحنه زه درته ووایم موږ روانو امریکایانو سرګلولي جای په جای کړې وې په روډ باندې د مکتب ماشومان پرې باندې والوتل کله چې د ماشومانو غوښې موږ راټولې کړلې اسپتال ته مو راوړل اسپتال کې موږ د دوی د غوښې په تابوت کې برابرولې زه له اسپتال نه بهر راوتلم یوه مور و یوه خور کیلو سې پښې منډې راوالې چې چپړه کې په پښو باندې نه وي پر سخته ژړا را روانې وي زه چې ور لاړ شوم چې څه کوئ مورې ویلې موږ ماشومان مین الوزولي دي د امریکانو سرګلولي الوزولي دي خو د سپین کاروان لارویانو په ډیرو سرښندنو او کړاوونو تیرولو سره دغه خاوره له اشغال څخه پاکه او د افغان ولسونو اخیستل شوې ازادۍ یې بیرته ترلاسه کړه. موږ د یوې ملي او د خلکو د غږ د انتقالونکې رسنۍ په توګه هیوادوالو او نړیوالو ته افغانستان کې د 100 کلن اشغال پر مهال شوي ظلمونه، وحشتونه او جنایتونه په مستند ډول وړاندې کوو چې ګردیز ښار کې د 150 تنو ښځو، ماشومانو، سپین ږیرو او ځوانانو شهیدانول یې یوه بیلګه وه. که تاسو په خپلو سیمو کې د 100 کلن اشغال پر مهال د بهرنیو یرغلګرو ځواکونو لخوا د ورته پیښو او بیا هم داسې نورو جنایتونو شاهدان یاست، کولی شئ چې د واټساپ له لارې یې له موږ سره شریکې کړئ ترڅو موږ یې په مستند ډول ثبت او نشر ته یې لومړیتوب ورکړو. د اړیکې شمیره 024 40 40 شپږ دېرش اته شپېته